هغه څلور وعدې چې الله جل جلاله زموږ مسلمانانو سره کړي دي. لومړی وعده الله جل جلاله د خپلو بندگانو سره وعده کړې ده، که تاسې زما د نعمتونو شکر په توحید، زما په طاعت او زما په عبادت سره ادا کاوه، زه به دغه نعمتونه نور هم در ډېر او زیات کړم. الله جل جلاله په سورة ابراهیم کې فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی که تاسې زما د نعمتونو شکر ادا کړئ، زه به دغه نعمتونه نور هم در ډېر او زیات کړم. دوهمه وعده الله جل جلاله د خپلو بندگانو سره وعده کړې ده چې تاسې ما په لمانځه تسبیحاتو او اذکارو سره یاد کړئ، زه به تاسې یاد کړم او د دغه یادولو بدله به درکړم. الله جل جلاله په سورة البقره کې فرمایي فاذکرونی اذکرکم، یعنی تاسې ما په لمانځه او اذکارو سره یاد کړئ، زه به تاسې یاد کړم. درېیمه وعده بیا هم الله جل جلاله د خپلو بندگانو سره وعده کړې ده چې تاسې ما وبولئ او خپلې غوښتنې زما څخه کوئ، زه ستاسې دعا او غوښتنې در پوره کوم. الله جل جلاله په سورة غافر یا سورة المؤمن کې فرمایي ادعوني استجب لكم، یعنی تاسې یوازې ما وبولئ، زما عبادت وکړئ، زما څخه غوښتنه وکړئ، زه تاسې لره ستاسې دعا او غوښتنه قبلوم. څلورمه وعده الله جل جلاله د خپلو بندگانو سره وعده کوي او ورته فرمایي که تاسې استغفار وایه، د ګناهونو د کولو سره سره مو بخښنه غوښته، زه پر تاسې عذاب نه نازلوم. الله جل جلاله په سورة الانفال کې فرمایي وما كان الله معذبهم وهم یستغفرون، یعنی او الله جل جلاله د دوی عذابونکی نه دی چې دوی استغفار وایي، دوی ته په داسې حال کې عذاب ورکوونکی نه دی چې دوی استغفار وایي، د مغفرت او بخښنې غوښتنه کوي. نو دغه څلور الهي وعدې مه هېروه.